بیګا ته ایران خلاف خبرې وکړلې دا ایران څه دی تاسو د مسلمان فلسطین کې مسلمان ډیر دي کا اشیا ډیر دي کا اهل سنت ډیر دي کړي 99% اهل سنت دي یغه د پاره موږ غټ غټ لیډرانو قرباني ورکړي کړي سید حسن نصر الله صبر وکړه دروغ ما وایي خبره مپرانه ده کنه خبره مپرانه ده ته صبر وکړه مو خبرې ته پریږه بیا خبرې نو تاسو چې چالو سی بیا بنديږي نه دی وی خبرې تاسو په لبنان کې کوم غیرت مو په شیو باندې وکړل چې میدان مو ټول پری خو د کوم میدان مورته پری په خپل شیو دي کوم غیرت کړی ده اهل سنت پرېږده په فلسطین کې دغه اهل سنت دی په دې غزي دي مسلمانانو په نامه باندې خو ته غزای ته ورسېدلې د تاسو ځکه ګوست ته کتابونه دی راواخلم تو بیت المقدس نه منې مو وایي بیت المقدس زما کې په سر باندې نسته تو وایي اهل سنت څومره مړه چې ټول مردار دي بیا د مردارو لپاره الته ځي قرباني ورکوي او هغه اهل سنت 50 لکه دغه اسرائیل په ټول عمر په خدای قسم په ټول په سلو نورو کلونو کې دغه اهل سنت ولا کوم کړي لکه تاسو په تیرو 14 کلونو کې په سوریه کې 50 لکه اهل سنت او جماعت مسلمانان مو په شهادت رسولي دي چې په مخ کې کې کوم څه ودی لا باندې کاری سیب دا خالد صدیق خالد وسنه پریز نن سبا د موبایل دا او د انټرنیټ دا او د ټیک ټول د کس انسانان د تاسو غوندي انسانان سي دوکه کړی یاسته خطا استلی یاسته تاسو په دغه خبرو پسې زی اما موږ الحمدلله شعور لرو لمونږ د سوریه تاریخ نه دورک لمونږ د افغانستان تاریخ نه دورک لمونږ د عراق تاریخ نه دورک لمونږ د یمن تاریخ نه دورک لمونږ د لبنان تاریخ نه دورک لمونږ د نورو هیوادونو تاریخ نه دورک موږ ته دا شین مراخه یاسته تاسو کنران یاس د لبنان دفاع مو وکړي چې هغه ټول شهید حزب الله مالته ده هغه مو ولې پرې خېده دغه ولې مدد مرستنه کوي چې ټول مور باندې ټوکر کړل اوس دغه ولې غیرت در پکې نشته دې خبرو ته دې خبرو دا ته ولې چې رسول الله د عزت توهین دی وکړل دا ته وې چې رسول الله د بیان او توهین دی وکړل دا تاسو هغه منافقین یا چې په خلو باندې وایي چې موږ اهل بیت منو لیکن تر تاسو لوی منافقین په خدای قسم کې په دنیا کې بلوي